د غزني راډیو امریت له لاسو هغو ګډونوالو څخه چې د دې ادارې د بستونو لپاره په شرایطو برابر پیژندل شوي وو ازموینه واخیسته. د مسؤلینو په وینا یاد تنه په دوو خالي بستونو کې چې د ټولنیزو رسنیو د پروډوسر غړی او د ویډیو ایډیټر او ګرافیک ډیزاینر پکې شامل دي ازموینه ورکړه. د مسؤلینو په وینا د ازموینه په بشپړ ډول روڼوالي ترسره شوه او هڅه کیږي ترڅو دغه بستونو کې وړ متخصص او تجربه لرونکي کسان په دندو وګمارل شي. څه موده وړاندې زموږ د امریت دوه بسونه اعلان ته سپارل شوي ول. هغو ته چې کومو کسانو ثبت نام کړی و له هغو نه بیا 13 کسان شرطلیست ول چې نن ورځ له هغو نه امتحان واخیستل شو. په امتحان کې 10 کسانو ګډون کړی و. هغه دوی نه کوم امتحان چې واخیستل شو ښه شفاف و. ټولو ته مو ډاډ ورکړو او ډاډ ورکوو چې انشاءالله له چا سره به کوم خیانت وکړو او کوم غدر نه کیږي. او کوم سوالونه چې موږ راوړي ول هغه ټول سوالونه ښه معیاري ول. کومو کسانو چې موږ سره په امتحان کې ګډون کړی و هغه ښه پوره خوشحاله ول. نو بیا هم ډاډ ورکوو چې انشاءالله د چا حق به نه ضایع کیږي. ورته مهال د دغه آزاد سیالۍ ګډونوال د ازموینې د ترسره کېدو له بهیر څخه خوښ دي او وایي چې پوښتنې په معیاري او تخصصي توګه د اعلان شویو بستونو سره مطابق ترتیب شوي وي. امتحانی که ما سپری کردیم امتحان ما سوالاش طوری بود که سوالای تکنیکی مسلکی و همچنین بخش خبر داشتیم. در این امتحان ما انشالله شفافیت در نظر گرفته میشه چون که در نخست آمر سبردو برای ما پیام رسان که انشالله امتحان به طور شفاف است و در امتحان حق هیچ کسی تلف نمیشه. حق هر کس پابرجاست و امتحان انشالله به خوبی سپری شد. امتحان ډیر په زړه پورې و. خپل مې غوښتل چې د سوشل میډیا لپاره سوالونه حل کړم یا امتحان ورکړم. تر ډیره حده پورې سوالونه ښه مسلکي سوالونه جوړ شوي وو. سوالونه ډیر په زړه پورې وو او په خاص ډول په زړه پورې والی په دې خاطر و چې د هغه موضوع اړوند ټول سوالونه جوړ شوي وو. تکراري سوالونه نه وو، تر ډیره حده پورې مجموعي سوالونه ول. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د اسلامي امارت له حاکمېدو وروسته یو شمېر هیوادوال د دولتي ادارو د استخدام په ازموینو کې له روڼوالي څخه خوښ دي او په دې باور دي چې د شفافو ازموینو ترسره کېدل د وړ کسانو د ګمارلو زمینه برابروي.